زه یو ځل بیا تاسې ټول نه مننه کوم په ځانګړې توګه د ډاکټر صاحب نه د ډګروال صاحب نه د صافي صاحب نه د ټولو هغه ملګرو نه چې زما یا د عابد صاحب په برخه کې خبرې وکړلې په دغه لنډ تنګ وخت کې سره دې چې زموږ په برخه کې دونه معلومات هم نه لرل خو هغه زموږ حق یې ادا کړه د ټولو دوستانو نه چې په دغه بوخت حالت کې دی راغله او زموږ دپاره یې غونډه جوړه کړه موږ ته یې اعزاز راکړه ویاړ یې راوبخه خدای دې تاسې ټول درانه او خوشحاله لري ډېره زیاته مننه نو زما خو هیله دا ده او اگر چې تاسې سره به وخت نه وي که دغه د تېر 30 کلن فرهنګي بهیر یا هنري تاریخ په برخه کې چې په افغانستان کې تېر شوی په دې کې څوک په ډرامه فلم ناول لنډه کیسه شعر او په طنز کې څوک پوښتنه لري نو زه ستاسې په خدمت کې یم چې په لنډ شکل یې تاسې ته زه جواب کوم او بله مسله دا وه چې ما هلته په سټیج باندې وویلې چې زما یو ملګری دی د غمزده استاد زوی توریالی غمزده نومیږي ستوری صاحب دې بیا پیژني دی ورسره بلد دي نو د ډېرې مینې د کبله دا 2-3 ورځې کېږي چې ماته زما یو 2-3 شعرونه ډېر پټ د هارموني سره په ډېر ښه سر او په ډېر ښه انداز کې ویلي نو که چېرته هم خوښی خو بدمرغي دا ده چې دلته د لاسپیکر هم نشته چې تاسې هغه MP3 ورته وایي که څه چې په هغې کې مې په تاسې اورېدلی وي او هغه د دې دپاره چې دا ستاسې د غونډې دا چاپېریال لږ بدل شوی وی خوند هم ترې اخیستی وي زما ترې دا مقصد و کنې زه کولی شم چې بیا د هارموني سره چې ویلي دي بیا د هغې نه هم تاسې ته په ساده انداز کې څه ویم خو که د چا خوښېږي او بلې ترنم کې خو نه زه خو خپله ترنم نه کوم دا وچ ترنم مې ډېر بد هم شي چې سړی وچ په وچه لګېږي که نه هو دا دلته زموږ یو کلیوال ملګري ویلي چې یاره دا شاعري چې ده دغه سترګې او شونډې او دا شی نه یادول دا ډېر غلط که اوس بدبختي دا ده زه چې تاسې ته څه ویم نو هغه هم ټول همدا جانان او مینه ده نو بیا د دې نه هم زموږ چاره نشته دی ځکه شاعر خطیب نه دی امام نه دی چې ناستې مصالې به کوي که نه د دې دپاره بیا موږ نثر لرو او حماسي شاعري هم شته دی نو ټوله معامله به سر راکاږو بله مسله دا ده چې په دغه تېر 15 کلن موده کې یا په جمهوریت کې امکانات ډېر زیات و خلکو ډېر څه کولی شو چې د هنر د لارې نه ټولنې ته خدمت وکړي د خلکو شعور لوړ کړي خو د بده مرغه هغه څوک چې د فرهنګ په برخه کې مو په خپله زیاتره بې فرهنګه غوندې خلکو یعنې نه لیکوالو نه شاعرو نه بل څه مګر د امکاناتو سره او دغه سپېڅلي صاحب ته معلومات دی د دغه طلایي موخې نه موږ او تاسې ګټه وانخیستله سره دی چې په مجموع کې په افغانستان کې د لیکوالي او شاعري چې ده دونه رول یې لوبولی نه دی لکه څنګه چې په کار ده د محدودو خلکو منځ کې یو 50 کسه مشاعره کېږي د هماغې ساعت تېري زه خو یم چې لیکوال هغه دی چې 2-3 لیکوالان پیدا شي او داسې څه ولیکي چې د شپې څوک ولولي هغه کتاب هغه اثر سر راپاڅېږي مظاهرې شروع کړي انقلاب وکړي یعنې د ده په لیکنه کې باید دونه زور وي چا چې د دې وړتیا لرله هغې سره هېڅ مرسته ونه شوه نه ملاتړ وشو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ او انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی او جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو هر څوک د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه ښکلي مخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي